صاحب عامر لیاقت حسین د پاکستان یو ژورنالیست دی. د په تلویزیوني خپرونه کې افغان ولسمشر ته ډېر سپکاوی کړی. د ده د لهجې او الفاظ د اخلاق او عفت کلام له دایرې وتلي دي. دی ولې خپل تاریخ نه مطالعه کوي؟ دی ولې خپل د پنجاب تاریخ نه مطالعه کوي؟ دی ولې د 1947 نه راوخله تر نن ورځې پورې پنجابي تاریخ نه مطالعه کوي؟ دی ولې قاید کا مسلک نه ګوري؟ دی پارلیمنټ هاوس بازار حسن تک ولې نه ګوري؟ دا کتاب ولې نه ګوري؟ د پاکستان آینه اسلام میں ولې نه ګوري چې پاکستان د اسلام په دایره کې څه رقم دی؟ دی هغه ولې نه ګوري؟ دا څنګه ژورنالیست دی چې دی د خپل ملک ګډېدلو ته رواوالی ورکوي؟ دی د خپل ملک د شرابي حکمران عزت کوي؟ دی د خپل ملک د هغه حکمران چې د هغه لور، د هغه ښځه، د هغه کورنۍ، هغه حتی اسلامي اصول خو پرېږده چې هغه د پاکستاني اصولو ته احترام نه لري، هغې چې څه کوي خو د ټولو خلکو ته معلوم دي. دی ولې په هغې باندې سترګې پټوي؟ تاسې وګورئ د دې کتاب قاید کا مسلک په نوم باندې یو کتاب دی، هغه لیکلی دی د دوی د مشر چې چاپ سي دوی روان دي او حتی دوی هغه د ټولو نه مشر ګڼي، د پیغمبر نه هغه دوی وړاندې ګڼي. د هغه پسې د هغه قاید کا مسلک کتاب دی، د هغه کتاب کې دا لیکلی دی چې دی نه مسلمانو څوک چې باني دی، دی نه د اسلام نه خبرو، دا نه د اسلام په لاره تللی، حتی یو ځل یې بې اودسه مونځ کړی دی. مسلمانان سفیران راغلي د هغې سره دی ماښام په جمع کې ولاړ دی، بې اودسه مونځ یې کړی. دا قاید کا مسلک په کتاب کې موجود دی. بیا اودسه مونځ یې کړی، بیا د هغې نه بعد ویلي دی دا ډېر زبردست ورزش دی. نو چې یو سړی مونځ نه پېژني، یو سړی مانځه ته ورزش وایي، یو سړی اودس نه پېژني، یو سړی په اسلامي اصولو باندې برابر نه وي، تا هغه ته رحمت الله علیه څنګه وایي؟ دا ژورنالیست ولې ړوند دی؟ ولې دغه کتاب نه ګوري چې پارلیمنټ سے بازار حسن تک دا خپل سیاستمداران ولې په هغې کې نه ګوري؟ د هغې دا شرمېدلي افعال ولې په هغې کې نه ګوري؟ د هغوی دا شرابي کرکټونه ولې په هغه کتاب کې دی نه ګوري؟ چې دی یو مسلمان ملک پسې، دی د یو مسلمان سیاستمدار پسې، دی د یو داسې چا پسې چې هغه د داسې یو ملک مشر دی چې هغه په لکونو او په میلیونونو شهیدان لري، د داسې یو ملک مشر دی چې په هغې کې اسلامي پولو ته اصولو ته درناوی کېږي. قدرمن سیره صاحب د 2001 نه راوخله تر 2014 کاله پورې په پاکستان کې 3 میلیونه قرآن شریفونه شهیدان شوي دي. قل هو الله د نه درځي، بسم الله نه درځي، وزیر دې په مانځه باندې نه پوهېږي چې یو چا وزیر په مانځه نه پوهېږي، د یو چا رئیس جمهور په مانځه باندې نه پوهېږي، سورت اخلاص یو سړی ویلی نه شي. په یو ځای کې په همدغه دارالخلافه کې قرآن شریفونه شهیدانېدل، چېرته تلي ساده حکمرانان؟ د دې د مشر جنازه که په یو عالم باندې شوې ده، په زور ورباندې شوې ده. تاسې د هغه خپل کتاب وګورئ، هغه وایي په ما یې په زوره دا جنازه کړې ده. دغه بې ضمیره خلک، دغه بې عقله خلک، دغه بې تعلیمه خلک، دغه بې پرسه خلک، دی باید دغسې لهجې استعمال نه کړي او دی په دې باندې پوه شي چې په دې باندې ته ځان ته کامیابي نه شي ورکولی، بلکې ته په دې باندې خرابېږې. ستاسو د دې په لومړی ځل دپاره چې د اسلام متعلق چېرته یو جنګ کېږي، یو تیاره جګېږي، ستا د میدان روی نه جګېږي. او بیا ته چې د افغانستان په رابطه باندې دغسې الفاظ استعمالوې، تا ایران منډۍ نه ده لیدلې، تا لاهور نه دی لیدلی، تا د ښځو ګډېدل نه دي لیدلي، تا په اسلام آباد کې د هلک او د پلار او د زوی او د ورور او د ورور او د پلار او د لور او د ورور او د خور تر منځ تا نکاحونه نه دي لیدلي. دا ستا میډیا نه وایي، همدا ستا تلویزیون باندې چې په کوم تلویزیون باندې تا خبرې کړې په همدې تلویزیون نه دي راغلي، د ټولې دنیا دا لیدلې نه دي. ته په هغې وخت کې چېرته وې چې ته داسې مذهبي سړی ځان ته وې یا د مذهبي اصولو نه ته ځان ته خبر وې؟ تاریخ تاسو خلکو ته ثابت کړی، ټول عمر محکومانه زندگی کړې، ټول عمر غلامانه زندگی کړې ده، او تاسو ته شرم پکار دی. تاسو ټولو ته شرم، ځکه دوی ته شرم پکار دی. سیرت صاحب پرون ستا د یو ملک سره جنجال راغلی و، ښځې دې ور ولېږلې، شرم توري که سپین، تا کې شرم شته؟ تا کې غیرت شته؟ ته ځان ته اطمي طاقت وې، ښځې دې ور ونه لېږلې؟ تا ښځې هندوستان ته نه وې ور لېږلې؟ هغوی ته دې ونه ویلې چې ورشئ د سولې پیغام ورته ویسئ؟ نو نن که یو رئیس جمهور هغه ملک ته لاړه، په جګو سترګو باندې لاړه، یو افغان هلته په جګو سترګو لاړه، دې کې څه تاوان دی؟ تا خو پرون ښځې دې دپاره ور ولېږلې، بیرغونه دې ورته ورکړه چې سوله در سره کوم. نو شرم توري که سپین، یو خدای چې سړی په شرم باندې نه پوهېږي. نو که دی په شرم باندې پوهېږي او دی په غیرت لري او غیرت په ځان کې دی پیدا کړی، د قادیانان وړه په تا کې ده، د ډمان وړه په تا کې ده، د اسرائیلو اډې په تا کې موجودې دي. هغه څوک چې د اسلام دپاره تاوان رسوي ستا ملک ته راځي، مخامخ راپاڅېږي، ستا والیان راپاڅېږي، پیغمبر ته بد رد وایي، بیا د یو چا د لاسه هغه مردارېږي، بیا هغه کس راخلي ته هغه په دار باندې خېږي. ټول عمر د اسلام ته تاوان رسولی، ټول عمر د قرآن ته تاوان رسولی، ټول عمر د مسلمانانو ته تاوان رسولی، او اوس د وخت راغلی دی الٰه العالمین جل جلاله به باندې داسې عذابونه راولي چې بیا به ته د هغې تماشه تنها ته نه کوې، بلکې ټوله دنیا به د هغې تماشه کوي.